ته پوهېږي دا لرې نه ده چې سهار وختي به پاڅېږي او فیسبوک به خلاص کړي ناڅاپي به وویني چې ډېرو ملګرو مې په سټوري باندې تصویرونه لګولي دي مختلفې جملې به ورسره لیکل شوي او د کلي په جماعت کې به اعلان هم وشي ته به هم موبایل راواخلې او مسنجر ته به زر لاړه شي خو زما مسنجر به د انلاین پر ځای به آف لیکل شوي کلیوال به مې د قبر تصمیم ونیسي ټول دوستان او ملګري به مې راټول شي یو بل ته به سره وایي چې دا ولې او په څه مړ شو خو جنازه به مې تیاره شي مور به مې له ډېرې سختۍ له ځان سره په بنده ژبه چغې ووهي چې زوی مې چېرته بوځئ ولې سپین لباس اچولی دی پلار ته به مې سپین ږیري ډاډ ورکوي ته به له ځان سره وایي چې کاش یو ځل مې لیدلی خو وخت به دا اجازه نه درکوي چې په سپین کفن کې ویده او غمځپلی انسان وګوري د کلي مشر به غږ وکړي چې راغلي کسان د هدیرې په لورې ځي زما جنازې لپاره به امبولانس تیار شي ځوانان به مې کټ پورته کړي او په انګړ کې به غوغا جوړه شي د جنازې ټول مراسم به خلاص شي کله چې مې پر قبر ګردونه وویني نو له ځان سره به ووایي ما خو دروغ ګڼله د مهران کډه په رښتیا له ملکه ځینه د مهران کډه په رښتیا له ملکه ځینه مرگ ہسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی مرگ ہسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی مړچاته سنوائی دردونه خو ژوندي ورکی